السلام علیکم قدرمندو نن چهارشنبه اپریل 14 2015 کډوالو راتګ ته هرکلی وایو. درنو مېلمنو، الحاج عبدالرحمن هډوال صاحب تاسو لپاره یوه ښه ډوډۍ برابر کړې ده. ډوډۍ وګورئ چې برجي سره غوښه، آلو، زموږ استاد دا بل دیګ هم نو دغلته د آلوم ورته برابر کړي او دغلته خرمه ورته برابر کړې ده. نو قدرمندو راسره اوسئ چې توضیح شروع کړو. زمونږ د زړه بادشاهي په زړګي کې مې اوسېږي، زمونږ د زړه بادشاهي په زړګي کې مې اوسېږي. 11 ګوره 3 دغه 9 تو د 12 کسانو پراګ واخله او کنه خوشحال اوسئ. صحیح بیش استاده څو کسان استئ؟ یو خیمه دي څومره؟ شل کسه نه شماره موږ ته یو ډوډۍ ماشاءالله ډېره ده، شل درکوو. ګوره 3 انشاءالله د ډوډۍ ګله به نه کوو، ډوډۍ چې څومره خوري موږ یې درکوو. ګوره دا شلې هغه 12 صحیح شو. چې څومره ډوډۍ پکار یې موږ نه غواړئ موږ یې درکوو. سهلئ زه بچا دا دننه که خیمې ته اول ویسه بچا دا ویسئ. څو کسان استئ؟ 15 کسان. ګورئ دا 3 شپږ کسانو خوراک واخلئ. صحیح ده که نه؟ آفرین. مورکۍ ښه جوړې تکړې خیریت دی. څو کسان استئ مورکۍ؟ 15 کسان. راکړه مورکۍ د شپږ کسان. مورې دا 3 دا شپږ کسان. صحیح دي؟ مورکۍ دوهګانې کسان استئ؟ 15 نو دا د شپږ کسانو خوراک واخله. صحیح ده؟ یو اضافه چې پاک خاورې ته راغلی. سلام علیکم. دې واره شه استاده جوړې تکړې خیریت دی. څو کسان استئ؟ 8 کسان. ګوره دا 3 شپږ 9 کسانو خوراک واخله. صحیح شو؟ دی چېرته د بچا خیمه دی؟ څو کسان استئ بچیا؟ بچا مه خفه کېږه. ویسه دا 3 دا ویسه بچا ښه او زه بچا او څو کسان؟ دا واخله 3 دا شپږ 10 کسانو خوراک برابر کړي. او 10 کسان استئ؟ دا 3 دا واخله د 10 کسانو ډوډۍ. صحیح شوه؟ 8 کسان. دا واخله بچا دا یو تو واخله دا یو پرېږده یو بچا تو واخله. 8 کسان استئ؟ تو د 9 کسانو خوراک واخله. خوشحال یې بچا خیمو ته ځئ مونږ خیمو ته راځو. دا واخله بچا منډې بوک دوشه دا واخله. صحیح دی؟ او پاک خاورې ته ښه راغلاست. څو کسان استئ؟ چېرته پیدا کړې شوه؟ دغلته هغلته هغلته پیدا شوی. څو کسان استئ؟ 8 دا 9 کسانو واخله. څو کسان استئ؟ 4 کسان استئ. دا واخله نور هم درکړم چې کمېدلو موږ ته ویوئ. څو کسان استئ؟ 12 ماشاءالله. دا واخله دا واخله راکه دا 12 کسان. ته بچا راشي چې تا ته خو ډوډۍ درکړم. څو کسان استئ؟ دا ویسه دا ویسه ځئ څونه هغلته 12 استئ. ګوره دا 3 دا شپږ دا 12. صحیح شوه؟ ویسئ دا ورته دا څوک دی؟ شپږ دا 3 دا شپږ. صحیح شوه؟ دا ښه و چې راغلې او که نه اوس به موږ در باندې وریجو پلو خورو او دا به د پاکستان کې چیرته خوړل. څو کسان استئ؟ 7 کسان. دا واخله بچا انشاءالله چې څومره خوړلی شئ خورئ. یو درکړمه ودرېږي خیمې. ته کوم د خیمه ده بچیا؟ څو کسان استئ؟
ها څو کسان استي ښه مور ترې راکړه بچا دا 9 کسان دا بچا وریجې غوښه د پلو ده بله برکه او شو خوشحال شولئ ځئ بچ 8 کسان استي بچیا دا بچا ووالده دا والي بچا څنګه شوه دا والي بچا والي بچا دا وهله زه بچا ښه آفرین ښه 12 کسان استي مور کې یو دا 2 دا 3 ښه 12 نور هم درکړم مورې ښه 3 کسان دا والي بچیا ښه استئ جوړ استئ په خیر راغلی هی جوړې پنجاب نه راغلی والله ډېر خوشحاله شوم خیر سي مننه تکړه ښه جوړې کاکا ښه خیمو ته مدرې ښه بچا ځئ بچا ودرې خیمو مخې ته واه دا والي بچا 8 کسان دا والي د 9 کسانو والی ویسئ بچا 12 ګورې کاکا دا 3 9 یو 9 شو دا 12 کسان څه شو کاکا او چې کمی نور هم درکم باید څومره پکاري ویلی شي جوړې څو کسان استي راکړه 15 دا واله بچیا څه شو بچیا آفرین زه بچیا چا 10 کسان استي بچیا دا واله یو 3 9 10 څه شو بچا اوله دوه به درکړه دا 12 کسانو څه شو دا 11 دا وهله ښه او شو دوست لس دا ویسه بچا ټولې ته ویسه ښه هم تاله در کوم نور چا دم نه ورکو تا د درکو دا ویسه اله دا ویسه بچیا دا ویسه ټول خوشحاله دی لس دا والي 3 دا واله اله راوړي جوړې دا واله 12 دا والي 14 کسانو خواړه صحیح شو او بچا څو کسان استئ 10 کسان استئ دا والي دا د 10 کسانو راوړي اله واله بچا راغ یو بل دواړه 10 کسان راغی 10 کسان ورکي دا واله صحیح شو او لاسو ماشاء الله راکي راوړي نورم ونیسئ بچي خورجې ته ورکي راغی یو بل آفرین راکه واله بچا څنګه شو دا واله ویسئ کوم آسته دا واله څنګه شو بچا ډوډۍ نه کمیږي ان شاء الله جوړې ما سره ځي زه چې بچا ځو ورکه دې را بچا دا واله دې 10 کسان دی وای دا صبر کې څوک 10 بچا آرام سره چې څومره خوري در ګډوډي ما کوي ګورې دا شپږ نه بچا درکو بچا موار خدا کېږي تاسو ویلي 10 کسان استي موږ به 10 درکو دا شو 12 ګورې دا 15 دا 13 ټول ویسئ بچا یو بل هم راکړئ بچا ویسئ 10 کسان ویلي 10 کسان مې درکړه معلومه ده معلومه بچیا څو کسان استي بچیا ښه دا وهلی بیچاره پونه ملوله ده دا واله بچا الله دې روغ کړه شکر الحمدلله تقریبا ګڼ شمېر کډوالو ته مو پاخه خواړه ورکړله چې روزانه راستنېدونکو هېوادوالو ته موږ پاخه خواړه ورکوو اجازه راکړئ الله حافظ وروره مننه